مايکروسافټ شپږ کاله وروسته نوې وینډوز بازار ته وړاندې کړه. مايکروسافټ شرکت د 2015 زیږدیز کال وروسته نن د پنجشنبې په ورځ دغه نوی وینډوز 40 سیسټم یا اپریټینګ سیسټم بازار ته وړاندې کړ. دغه وینډوز ته وینډوز 11 یا وینډوز 11 نوم ورکړل شوی دی. د مايکروسافټ شرکت لخوا جوړ شوی وینډوز 40 سیسټم د ټیکنالوژي په نړۍ کې تر ټولو لوی پلیټ فارم دی. وینډوز 10 د مايکروسافټ شرکت لخوا وروسته ورژن وو چې یوازې همدغه ورژن وینډوز یې له 1.3 میلیارډ څخه زیات کاروونکي درلودل. د اپل شرکت ټول کاروونکي 1.15 میلیارډ دي، خو د الفابېټ د انډرایډ ټول کاروونکي بیا 3 میلیارډ دي. اوس تاسو کولی شئ چې د ګوګل پلی سټور ټول اپلیکیشنونه پرته د بل کوم سافټویر له انسټال کولو څخه په وینډوز 11 کې وکاروئ. تاسو د خپلو کمپیوټرونو مخکینی وینډوګانې د مايکروسافټ له رسمي ویبپاڼې څخه وینډوز 11 ته اپګریډ کولی شئ. د وینډوز 11 د انسټالولو لپاره ستاسو د کمپیوټر ریم باید لږ تر لږه 4 جی بي وي او لږ تر لږه د هارډ ډیسک 4 جی بي زیرمې ته اړتیا لري. که کمپیوټرونه مو وینډوز 11 ته برابر وي نو انسټال یې کړئ او خوند ترې واخلئ.